بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا ودع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب له ببحره. د موادعات او د جزیه خبره شروع امیر د مسلمانانو چې د مشرکینو د کفارو د قوم د یو مشر سره معاهده وکي آیا دا د ټول قوم سره ده که صرف د یغه شخص سره ده؟ نه، دا د یغه ټول قوم سره ده. غزوه د تبوک کې د ایلې مشر حضرت پیغمبر علیه السلام ته په هدیه کې کچرم ورکړه. پیغمبر علیه السلام بیا د ده سره چې صلح وکړه د هغه خپل کلي مشر یې بیرته دای مقرر کړ. نو دا چې به د کلي مشر مقرر کړو معاهده د دغه ټول کلي سره وګرځېده. معاهده د مشر سره، دغه معاهده د اتباعو سره ده. باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإل والقرابة به. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جبرة قال سمعت جهيرة بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل لا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم ونصف عيالكم. دا چې اهل ذمه سره یو واره معاهده وشوه چې تاسو به د موږ په ملک کې اوسېږئ خو دومره روپۍ به په کال کې راکوئ، بیا به ذاتي پیغو باندې نور تیاری نه کوي. اموالهم که اموالنا، اعراضهم که اعراضنا د قبیلې نه ده. حضرت عمر فاروق چې زخمی و بیا نصیحت کې خپل اتباعو ته وایي زه تاسو ته نصیحت کوم چې د اهل ذمه سره به نیکه ګزاره کوئ. ولې؟ دا ذمه د نبي د تاسو د پیغمبر علیه السلام دغه خلکو ته عهد ورکړی ده. او رزق د عیال ده، دغه جزیه چې دی درکوي چې تاسو په شرط وفا وکړئ نو دی به جزیه درکوي، د تاسو به د رزق بندوبست هم وکړي. او که تاسو د خپل عهد خلاف کار وکړو نو دوی به مجبوره کېږي مقابلې ته، چې مقابله راغله جزیه بنده شوه هغه د رزق لیار هم در باندې بندېږي. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها فقال ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال ابو بكر رضي الله عنه من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فلياتيني فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احثه فحثوت حثية فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انظروه في المسجد. وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال أمر بعضهم يرفعه إليه قال لا. قال فارفعه أنت عليه قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال أمر بعضهم يرفعه عليه قال لا. قال فارفعه أنت عليه قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. حضرت پیغمبر علیه السلام په جزیه کې، په خمس کې، په مال د فی کې متصرف تام و. چاته قطعه تقطیع دغه وی چې مځکه ورته معلومه کې چې دا مځکه ته آباده که. چاته په غنیمت کې په خمس کې یو شی ورکول د اختیاراتو. انصار و مبارکینو ته د بحرین د علاقې د مځکې تقطیع کوو. اوس ګوره کړی نه ده، عنوان خو هلته د کړی ده، خو د عزم چې د تقطیع شو دا په حکم د تقطیع کې ده. خو انصار و مبارکینو ورته ویل نه موږ یې تر څو نه غواړو چې قریشو ته هم دغومره مځکه نه وي ورکړې شوې.
پیغمبر علیه السلام د دوی د عمل نه ډېر خوشحاله شو. اوس خو تاسې داسې قرباني کوئ خو وروسته به بیا اثار موجود دي، خلک به خپلو قریبانو ته او امیران شی ورکوي او ور چاته بې نه ورکوي، خو تاسې به بیا صبر کوئ تر څو د ما سره ملاقات په حوض کوثر باندې راشي. نور نبی علیه الصلاة والسلام صحابي سره وعده کوي که ما د بحرین راغی زه به تا ته پرون مو مې ویلي و 3 لپې چې بیا صدیق اکبر ورکړئ 1,500 روپۍ وي. حضرت نبی علیه السلام په وخت کې د بحرین ډېر مال راغی. حضرت عباس رضی الله عنه ورته راغی چې ما ته په دغه مال کې مال راکړه، په بدر کې ما د ځان فدیه هم پرې کړې ده، د وراره فدیه مې هم پرې کړې ده، نو په ما پور ډېر ده. نبی علیه السلام ورته ویل در واخله. د اوسپنې روپۍ وې خو د سرو زرو سپینو زرو څادر یې ورته واچوه، دومره غوټه یې تر وتړله چې پورته کولی نه شوی پورته کولی. نو حضرت نبی علیه السلام ته ویې چې کوم صحابي ته ویې چې راپورته کړي. نبی علیه السلام ورته ویې چې نه چاته نه ویایي. وایي ښه خو ته یې راپورته کوه. وایي نه زه یم نه در پورته کوم. لږ یې تر کمې کړې، بیا یې چې جګولې بیا یې نه شوی جګولی. وایي ته خو چاته ووایه چې راجګې کړي. وایي نه. وایي ته یې راجګې کړي. وایي نه. درې وارې یې دومره کمې کړې چې الا ده جګې کړې، یعنې معاونت نه ووت. حضرت نبی علیه السلام داسې پسې کته تعجب یې کوی د حرص ته چې اوس دا انسان ده چې موقع باندې برابر چې بیا دومره حارس شي، دومره روپۍ چې یو انسان مازې په غېږ کې چې کوي. خو د هغه وخت د حضرت عباس غوندې پهلوان وجود چې مخکې موږ تاسې ویلي په بدر کې چې چا کالي په ده باندې نه جوړېده، دومره غټ وجود، دومره ډېره غټه پنډه یې واخیسته. خبر په دې کې ده چې نبی علیه السلام اختیار و هر چاته چې څومره شی ورکول ورکوی شو. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. چې ور معاهد شو مخکې مو ویل چې د ځان مال اولاد هر شی محفوظ شو. نو که څوک ظلم په کوي دا لکه په مسلمان چې ظلم کوي، نو څوک چې معاهد بغیر د جرم نه قتل کړي لکه مسلمان چې قتل کړي د جنت بوی به مو نه ویني او د جنت بوی 500 کاله لرې مسافې ته رسېږي. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى إذا جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإني أريد أن أجلي من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن مسلم الأحولي سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا أبا عباس رضي الله عنه وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجعه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر استفهموا. فقال ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم ب3. فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له. فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقتم. قال فهل أنتم صادقي عن شيء سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسروا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال هل جعلتم في هذا الشاد السمن؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. حدیث ما بل ورځ ویلی ده صرف دا د مشرکینو غدر وکړو، زهر یې ورته ګډ کړه، خو نبي علیه السلام معاف کړه
د غدر په صورت کې معافي روا ده ورته کړی شي خو د ځان په باب کې معاف کړه. هغه بل اصحابي چې مړ شو د هغه په باب کې بیا هغه قاتله بیرته په قصاص کړه چې 1000 چا اچولي وو. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعد 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. د بیر معانه واقعا چې د اویا قریانه شهیدان کړ په غدر سره د دغه قوم نه معاهدینو نه نبی اسلام دومره ناراضه شو چې یوه میاشتې په لمانځه کې قنوت نازله خیراوي ورته کړې نو د معاهدینو دپاره چې عهد مات کې خیرا کول ورته روا دي. باب امان النساء وجوارهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ رضي الله عنها. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ رضي الله عنها. قالت أم هانئ وذلك بوحان. زما د مسلمانانو د دوم بابم د استیب ذکر کوي یوه ده که ښځې چاته امن ورکوم نور څوک بیا کار نشي په درلودی که کشر ورکوم داسې نه ده چې عهد صرف د امیر معتبر ده غیر د امیر نه ده معتبر چې په مجاهدینو کې یو مجاهد چاته امن ورکو هغه سړی راغی تسلیم شو د مجاهد په امن باندې تسلیم شو نور څوک یې ذاتي نشي قتل کولی. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. به قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفه فقال فيها الجراحات واسنان الابل والمدينه حرم ما بين عير الى كذا فمن احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن اخبر مسلما فعليه مثل ذلك. باب إذا قالوا صبرنا ولم نحسن أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه إذا قال من ترس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس. ابل ورځ موږ ویلې چې امن په هره ژبه باندې صحیح ده صرف عربیت نه ده ضرور الفاظو کې تحقیق ته ضرورت ده. دا قصه مخکې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خالد ابن ولید رضی الله عنه په مشرۍ مجاهدین یو ځای ته لېږلي وو هغه ځای باندې چې حمله وکړه یغو خلکو داړ نه وزده چې اسلمنا ویې سبعنا ویلې حضرت خالد دغه پسې وژل او بندیان وینیو بندیان په مجاهدینو تقسیم کړه وروسته حکم وکړ چې دا مړه کوي حضرت عبد الله ابن عمر وتل ولا کوي نه زمړ کم نه دا نور مرګري مړ کی هغه سبعنا ناری وي ته خو یو ځان ور سره پوي کا چې دیغه مطلب څه ده چې راغله پیغمبر علیه السلام ته چې دا حال ویل پیغمبر علیه السلام د خالد ابن ولید د عمل نه بیزاری ښکارا کړه هغه خلک غریبانان تسلیم شو په ژبه نه پیږي ته دغه پسې وژنې اوس که داسې و چې په فارسي باندې چاته امن ورکړه مه ترس مه ډارېږه راځه فقط امنه امن یې ورکړو نو چې هغه راغی بیا وژل ناروا دي ولې یو وارې اطمینان ورکړی شو پس د اطمینان ورکولو نه معاهده کې غدر دا ناروا ده. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يثب العهد وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأوتي المحيصة إلى عبد الله بن سهل رضي الله عنه وهو يتشحذ في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة
فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن رضي الله عنه يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. د مصالحت چې د مشرکین سره وشي په مال او په ارث باندې روا ده به چې څوک وفا ونه کړي دغه د پاره عذاب ده. د خیبر د خلکو سره معاهده شوی وه، بیا 2 نفر صحابه مبارکین لاړه هلته خیبر ته خپل باغونه ګوري. دی بیا سره تقسیم شو، یو طرف ته لاړ بل طرف ته، چا یو راغی چې دا بل دلته په وینو کې لت پت پروت ته غریب شهید ده. دفن یې کو، راغی کور ته حالې ویلې د شهید زوی او دا نور 2 چې مشرانو په عمر کې دا ورغله پیغمبر علیه السلام ته. اوس پیغمبر علیه السلام ته چې خبر شروع کوله هغه د شهید زوی شروع کړه. نبی علیه السلام ورته دا مشر ته ورکړه. اخو په هلته اول قضیه کې مو یغو دا قصه ورته وکړه. چې قصه ورته وکړه نو نبی علیه السلام ورته ویل تاسې قسم کړی شئ په دې باندې چې د موږ قریب پلانکي وژلی؟ هغه ورته ویل نه، ځکه موږ چې څوک لیدلی نه یې څنګه قسم وکړو؟ نو نبی علیه السلام ورته ویل بس دغه محلې خلک به 50 نفره دې قسم درته کړي. قسامت مسله خو دغه ده چې یو قتیل یو مړی پیدا شي د یو کلي په څنګ کې اثار د زخم موجود دی، یو سړی په ټول کلي دعوه وکړي د دغه کلي 50 کسان به قسم کوي چې نه موږ وژلی نه قاتل راته معلوم ده. داسې قسم یې چې وکړو بس لاړه د قصاص نه خلاص شو، خو دیت به بیا هم ورکوي. دی ورته ویل موږ د یهودو په قسم څه باور لرو، خو کافران دي. اوس نه یې خپله قسم کو نه یې د هغو په قسم اعتماد کو، نو خو جنگ به جوړېدو او هلته و معاهدین. نو نبی علیه السلام دیت د ځانه ورکړو، د صلح په حیثیت باندې دغه مړي قریبانو ته دیت د ځانه ورکړو چې هغه معاهده ماته نه شي. موږ هغه اهل خیبر خو معاهده کړې ده. باب فضل الوفاء بالعهد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. باب هل يعفى عن الذم إذا سحر. وقال ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل اليه انه صنع شيئا ولم يصنعه. لکه مخکې د زهر ولا ته معافي وکړه پیغمبر علیه السلام، دا جادوګر او ته معافي وکړه. مخکې موږ تاسو ویل د لبید ابن عاصم لورانو چې جادو کړو په نبی علیه السلام باندې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکل خدای پاک حل کړ، دوی ته معافي وکړه. یعنی درگذر روا دا ورسره د معاهدینو سره معافي ورته کول د جرمو دیغونه روا ده، لکه مسلمان ته روا ده معاهد ته روا ده. باب ما يحذر من الغدر وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. الآية هو الذي أيدك بنصره وبمؤمن وألف بين قلوبهم. الآية وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي ساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفادة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. د غدر د کفارو نه بم سړی هوښیار اوسېږي. نبی علیه السلام ته الله وی که چیرې د معاهده در سره کړه ورسره ویې کړه، خو که ته بیا هم ډارېدې چې دی په دوکه در سره وکړي الله دې تا کافي ده. سپکوي. نبی علیه السلام پیشنګویي وکړه د غزوه د تبوک کې په یوه خیمه کې و چې 6 شیان یاد لرئ د ما د مرګ نه بعد د قیامت نه مخکې به دا راځي. یو به زه د دنیا نه ځم، بیت المقدس به فتح کېږي، بل به یو داسې مرګ راځي لکه دا طبق د پسو چې مال ویني چې ټول په یو غار باندې هغه د طاعون واقعه چې 80,000 کسان که 10,000 کسان پکې مړه شول.
بل به مالونه ډېرېږي دومره به ډېر شي چې یو چا ته به 100 دیناره ورکړې 100 دینار خو نو پخوا بیخي ډېر لوی شی و چې 100 دیناره ورکړم دی به خفه یي چې دا په 100 دیناره نو ما څه کېږي موږ طالبانو په پېښور کې هسې قصه را یاد شوه بلوچستانه یو طالب و د چمن اخري شپې وي کور ته یې لېږلی و چې خرچه نشته را سره خرچه راولېږه 500 روپۍ ورته رالیږلې وې بېرته یې ورولېږلې وایي په 500 روپۍ چې کېږي او ما د ټول کال خرچه 900 روپۍ وي د ده د لارې کرایه په 500 وایي چې کېږي خو دا خو چې روپۍ ډېرې شي زیاتې په دا نو دا وی چې په 100 روپۍ باندې زه چې وکړم په 100 دیناره نو چې کېږي دینار چې 100 دیناره د هغه وخت 1000 درهمه تر جوړېده دغه به بیا مال به دومره ډېر شي او هغه فتوحات چې ډېر شو دا راغله او بیا به وروسته فتنه وي چې عرب به ټول کې راشکېل شي لکه د خلفاء راشدینو نه بعد چې کومې جنګونه شروع شوه وروسته به بیا یو دوکه راځي خبره په دغه کې د معاهده کې غدر د تاسو د رومیانو په مابین کې به معاهده وي بیا به دغه معاهده دوی ماته کې غدر به وکړي دوی به 80 جنډې ورسره وي د هرې جنډې لاندې به 12,000 کسان وي راځي به په تاسو مسلمانانو باندې به بیا حملې کوي دغه دوکه به راځي نو د کفارو سره معاهدې په حال کې به سړی زیرک اوسیږي د دوی نه به غافله کېږي نه ځکه اکثره وخت دوی په معاهده کې غدر مطلب وي د لوی قانون دا اوس هم چې موږ اورو وینو چې په جنګ کې ناکامي ته راشي دوی د صلح خبره ذاتي وړاندې کوي په صلح کې بیا داسې کار کوي چې په جنګ کې دومره تاوان نه راشي رسولی مسلمان ته لکه په صلح کې چې رسوي دا صلح دوی د اخلاص په بنیاد باندې نه کوي چې زړه یې در باندې وخوږېده چې بس ته نورې ما وایه ذاتي هلته چې ناکام شي په جنګ کې بیا د غدر دپاره د خیانت دپاره داسې خطرې ته برابروي مسلمانان چې په جنګ کې دومره تاوان نشي ورکولی لکه په دغه کې چې ورکوي نو مسلمان باید همیش دپاره بیدار او ځیرک اوسیږي د دې معاهده که کړی مسلمان مصلحت کلید ودې کې دې د دوکې نه د پروا نه لري الله به کفایت کوي خو غافله کېږي به نه حذر او په ځیرکتیا کې به اوسیږي بس